په دې رکوع کې الله پاک د تورات د احکام 10 خلاصه ذکر کړي، یعنی هغه احکامات چې په تورات کې موجودو هغه الله پاک دلته په سورۃ بنی اسرائیل کې راوړي دي. لس احکامات دي، لس حکمونه دي د الله، امر او نهي دي، دا الله ذکر کړي. احکام 10 د تورات چې هغه په قران کریم کې الله هم ذکر کړي دي. الله فرمایي دا سيزونه هغه دي چې ما در باندې څه لازم کړي دي د کولو سيزونه او سم در باندې حرام کړي. قلو فرمایا تعالوا راشي اتلو چې زول ولم ما هغه سيزونه حرم ربکم چې حرام کړي دي رب تاسو علیکم پتا سو باندې. هغه لس سيزونه کوم دي؟ په ټولو کې اول الله تشرکو به شیئا، چې برخدار به نه جوړوي تاسو د الله سره هیڅ شی، هیڅ شی به په هیڅ یو صفت کې د الله سره نه شریکوي، نه د الله سره په ذات کې څوک شریک جوړوي، نه د الله سره په صفاتو کې څوک شریک جوړ کې، او نه د الله سره په کارونو کې څوک شریک جوړ کې. د الله قانون هغه به عملی کوي، پلی کوي. غیر الله قانون تبا غاړه نږدې. الله تشرکو به شیئا. دویم وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره به ښېګڼه کوي. دویم حکم په تورات کې دام ذکرو د الله د حق نه وروستو. دویم حکم د والدینو چې د والدینو سره به احسان او ښېګڼه کوي. الله پاک په څلورو ځایونو کې په قران کریم کې د والدینو سره د احسان ذکر، د خپل ذکر نه وروستو، د خپل حق نه وروستو الله د والدینو حق ذکر کړي. او دا هغه حکم دی د الله چې په غرب کې، په اروپا کې او په یورپ کې دا حکم د الله د خپل لاندې شوی دی. الته بالکل پلار او مور اول خو الته دا ششته دی نه. ډېر خلک دی پلار او مور پیژني نه، پلار پیژني نه، ځکه الته شرعي نکاح نشته، الته د مسلمانانو په شان ته معاشره نشته. نو غرب او اروپایان او امریکایان دا غواړي چې زمونږ معاشره هم همدغسې د فاسده معاشره او ټولنه جوړه شي چې پلار پکې معلوم نه وي چې زما پلار څوک دی. او که بیا که چا معلوم هم وي الته هغوی اولډ هاوس جوړ کړي دي، د بوډاګانو کور. د چا مور او پلار چې بوډاګان شي څوک په کور کې نه ساتي، دا بیا حکومت ته سپاري. حکومت بیا یو ځای جوړ کړی اولډ هاوس وایي، د بوډاګانو کور. نو الته بیا حکومت ساتي، الته پراتی بیا، نو الته حکومت ورته خوراک او اسکاک ورکوي. همالته ټول بوډاګان، سړي او بوډاګان ښځې همالته پراتی. په کال کې یو ورځ مدر ډے یا فادر ډے ورته وایي، د مور ورځ یا د پلار ورځ یا د والدینو ورځ. بیا دوی په کال کې یو ورځ راشي هلته ورسره ملاقات وکړي. دا خلک موږ ته اخلاق ښایي، دا موږ ته عقیده ښایي، دا موږ ته حقوق ښایي. دا غربیان او موږ مسلمانان موږ د هغوی نه متاثره یو چې ډېره ترقي کړې غرب. اروپا مختللی وطن دی. نو دویم حکم وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره به ښېګڼه کوي. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، او نه به وژنې تاسو اولادونه خپل د وجې د غریبۍ نه. اولاد ځکه وژنې چې غریب نشم. ته اولاد بندهې چې اولادونه مې بیا ډېر شي بیا به ورته روزي څوک رسوي. د دې وجې نه ته د اولادونو سیسټم بند کړي. ولا تقتلوا اولادکم دا معنا دی من املاق. هغه جاهلیت کې به خلکو اولادونه وژل، خو اوس ورته پلان داسې جوړ کړي چې ډېر بچي به نه زېږوم. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، څه دپاره؟ چې بیا به دوی ته روزي څوک پیدا کوي. نحن نرزقکم و ایاهم، الله فرمایي موږ روزي درکو تاسو ته هم و ایاهم او دوی ته هم. ولا تقربوا الفواحش، بل حکم څلورم، او نه به نږدې کېږي تاسو بې حیایي ته. ما ظهر منها و ما بطن، هغه چې ښکاره وي او هغه چې پټ وي. ښکاره بې حیایي نه به ځان ساتي او د پټو بې حیایي نه به ځان ساتي. لا تقربو ویل چې د بې حیایي ته به سره نږدې کېږي نه، هغه اسباب چې د بې حیایي دي هغې نه به ځان لرې کړي. او بې حیایي چې په کومه ټولنه کې راشي
هلته بیا مرګونه زیاتېږي، هلته بیا فسادونه زیاتېږي، هلته بیا دشمنیانې زیاتېږي. او د یهودو په پلانونو کې 3 پلانونه قوي قوي پلانونه دي. یو دا ده چې عرب به ختمو، عرب به ځپو. دویم دا ده چې په مسلمانانو کې به یو هیواد هم موږ نه پرېږدو چې هغه ایټم بم جوړ کړي او زموږ په خلاف باندې هغوی استعمال کړي. او دریم دا ده چې د مسلمانانو په ځوانانو او په پیغلو کې به بې حیایي خپروو. ځکه بې حیایي چې کومه ټولنه کې راشي هغه ټولنه بې خیره شي، هغې کې چې ایمان ختم شي، هغې کې بیا د مبارزې او د مقاومت روحیه ختم شي. دا خلک بیا مقابله نشي کولی د کفر سره، د بېدینۍ سره. دا خلک بیا د کفارو عسکرو، د کفارو غلامان جوړیږي. بې حیایي یوازینۍ وسله او یوازینۍ سبب دی چې مسلمان بېلارې کولی شي او مسلمان د کفر غلام کولی شي، مسلمان نه ایمان ختمولی شي. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها. اوس کفارو موږ ته دغه پلان عملي کړی دی. بې حیایي په موبایلو کې، په ټچ موبایلو کې چې کوم بې حیایي خپریږي، کوم ځوانان په دې بې حیایي باندې اخته شوي دي، ډېره تباهي سره مخ شوي. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دا 5 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هغه نفس به وجنې نه چې الله حرام کړی دی، د هغې وژل نفس یې ویلی، مؤمن نه دی ویلی. چې نفس وي که کافر وي هم چې هغه د وژلو لایق نه وي نه به یې وژنې، که حربي کافر نه وي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نه به وژنې ته نفس هغه لره چې الله حرام کړی دی د هغې وژل مګر په حق سره. دا 5 ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. په دغه کارونو، په دغه حکمونو وصیت کوي الله تاسو ته دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. ولا تقربوا 6 او منشتې کېږي تاسو مال الیتیمه، د یتیم مال ته. یتیم مال به نه خورئ. د یتیم مال په باره کې راځي انما یأکلون فی بطونهم نارا. کوم انسان چې د یتیم مال خوري دا په خپله ګېډه کې اور اچوي. دا دومره خطرناکه ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمایلیو اجتنبوا السبع الموبقات. د 7 هلاکونکو ګناهونو نه ځان وساتئ. یو پکې د یتیم د مال خوراک دی. الا بالتي مگر په هغه طریقه هي احسنو چې هغه ښایسته طریقه ده حتی یبلغ شده تر دې چې ورسیږي دا یتیم ځوانۍ ته. واوفوا الکیل. نو ځوانۍ کې به بیا دې ته دا مال بېرته وسپارئ. دا معنا نه ده چې ځوانۍ ته ورسیږي بیا به یې خوري. واوفوا الکیل والمیزان. بل حکم 7 حکم پوره کې تاسو پیمانه والمیزان او تول بالقسط په انصاف سره. نه په تول کې ګوره کمې زیاتې ونه کړي چې زه به 1 روپۍ 2 روپۍ زیات وګټم. انسان کله دې مرتبې ته ورسیږي که نه، په دې کې ګټه کوي چې زما تله به لږ درانه شي، تله به لږ سپک ورکړمه، په دې کې به ما ته ګټه راشي. دومره د الله نه عقیده او نظریه کټ شي چې دا روزي خو ما ته الله راکوي. واوفوا الکیل پوره کې پیمانه والمیزان او تله بالقسط په انصاف. لا نکلف نفسا الا وسعها. 8 لا نکلف نفسا تکلیف نور کو مونږ هیڅ یو نفس ته الا وسعها مگر په اندازه د طاقت دی هغې. 8 حکم دا دی واذا قلتم فعدلوا. کله چې وینا کوي تاسو نو د عدل او د انصاف وینا کوي. عدل او انصاف. څومره مشکلات او فسادونه چې جوړیږي دا د څه نه جوړیږي؟ دا د غلطې وینا نه جوړیږي. ځکه خو نبي علیه السلام هغه صحابي ته فرمایلیو، صحابي ته نه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ژبې په وجه هم خلک جهنم ته ځي؟ ویې فرمایل ثقلتک امک. مور دې در باندې بوره شي. دا خلک چې پړ مخې جهنم ته پریوځي دا نه پریوځي مګر د ژبې په وجه باندې چې دا ژبه یې ډېر لو کوي. دا غیبتونه چې ته په مجلسو کې وګورې کورو کې، دا ژبه چې صحیح استعمال شي که نه انسان بیا ټول سم شي. غیبت زمونږ خوراک ګرځېدلی دی. هغه مجلس سره مجلس دی نه چې په هغې کې زمونږ غیبتونه نه وي.
او غیبت سره داسې عادي شوي یو چې بیخي چاته پته نه لګي چې دا غیبت دی. کنځلې کول، غیبت کول، د چا په حق کې تهمت لګول. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا کله چې وینا کوي تاسو په دې وینا کې انصاف ګوره کوي، د چا په حق کې زیاتې ونه کړي په وینا کې. ولو کان ذا قربا اگر کوي دا خاوند خپل ولې. وبعهد الله اوفوا آخري حکم، وبعهد الله او په وعده دی الله اوفوا پورا والو کې.